ولس اوربند غواړي خو خنډ یې څوک دي؟ له څو پرلپسې میاشتو سختې جګړې وروسته د دواړو خواو د مشرانو ترمنځ اوربند یادونه شوې چې طالبانو یې په بدل کې د خپلو 7,000 بندیانو خوشي کولو ترڅنګ د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو مشرانو نومونو لرې کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د صلح د مرکچي پلاوي غړی احمد نادر نادري وایي طالبانو د اوربند یو 3 میاشتنی پلان وړاندې کړی، خو په بدل کې د خپلو 7,000 بندیانو خوشي کولو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو مشرانو د نومونو لرې کولو غوښتنه کړې ده. نادر نادري وایي چې طالبانو په رسمي توګه دغه غوښتنه نه ده کړې، خو له څو میاشتو را په دې خوا په غیر رسمي توګه طالبانو دغه غوښتنې روانې وي، خو دا غوښتنې د افغان حکومت لخوا نه دي منل شوي. افغان حکومت وایي په تیرو کې چې طالبانو کوم زندانیان خوشي کړي دي، نه د سولې په خبرو کې کومه مثبته پایله درلوده او هم له دغه خوشي شوي زندانیانو یې ډیری بیرته له طالبانو سره د جګړو په لیکو کې یوځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د بادغیس والي وویل چې د غرمې په 12 بجې له طالبانو سره دغه ولایت کې اوربند کړی دی. د معمول په څیر به کوچنی اختر ته ورته لوی اختر هم د طالبانو لخوا 3 ورځې اوربند اعلان شي، خو دا چې کله به افغانان له دوامدار اوربند برخمن شي معلومه نه ده. خو د مخکني ولسمشر لا بله ورځنۍ وینا ښکاري چې د سولې مذاکرات چټک شي او دواړه ښکې لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. په ټوله کې ولسي وګړي له جنګ ستړي ښکاري او د نیمې ورځې اوربند ته هم خوشحالي څرګندوي.